دا چیش دی تقریبا مربع ده اوه دا مستطیل دی اوه ورپسې مثلا دا هم مثلا مثلث سی دغه د هندسي شکلونه که چیرې موږ تاسې په نظر کې ونیسو دغه هندسي شکلونه چې یا مربع ده یا مستطیل دی یا مثلث دی یا دایره ده مثلا دا خپل په ځان کې یو منځنی حد لري داسې یو نقطه لري په خپل ځان کې چې د ټول سره دې مساوي فاصله ولري مثلا دا یو نقطه سته چې مساوي فاصله دې ولري په دې ځای کې دا که چیرې مثلا دغه نقطه زه وټاکم دا شاید داسې یو نقطه وي چې د دې ځای څخه د دې ځای پورې مساوي وي او د دې ځای څخه د دې ځای پورې مساوي وي د دې ځای څخه د دې ځای پورې مساوي او د دې ځای څخه د دې ځای پورې مساوي د دې ځای څخه د دې کونج پورې مساوي د دې ځای څخه د دې کونج پورې مساوي په دې ځای کې که چیرې مثلا پر دغه ساحه باندې زه نقطه کښېږدم دا نقطه شاید د دغه ساحې څخه د دغه ساحې پورې مساوي وي او فاصله ولري او د دې ساحې څخه تر دې ساحې پورې مساوي فاصله ولري د دې ساحې څخه تر دې ساحې پورې او د دې ساحې څخه تر دې ساحې پورې شاید مساوي فاصله ولري صحیح شو ورپسې که چیرې مثلث په نظر کې ونیسو مثلا پر دې ځای باندې زه نقطه کښېږدم دا شاید د دې منځنی حد وي یا منځنۍ نقطه وي دا هندسي شکلونه دي دا منئ چې منځنۍ نقطه به ولري موږ تاسې چې ورته وایو د ثقل مرکز ورته وایو مرکز ثقل یا د ثقل مرکز په پښتو کې یو شی به فکر کوم نو دغه منځنۍ نقطې چې دي دغه منځنۍ نقطې په اعدادو کې موجودې دي د ثقل مرکز موږ تاسې هغه مرکز ته وایو که چیرې جنس پر هغه باندې کښېږدو دی دغه ونه کړي حرکت ونه کړي ودرېږي پر هغه ځای باندې په تعادل کې راسي دغه ته د ثقل مرکز ویل کېږي نو دا خو هندسي جسمونه دي یا هندسي شیان دي نمبرونه چې دي نمبرونه هم دا رقم منځني حدود لري د نمبرو منځني حدود چې دي هغه عبارت دي د یو اول یې د مین په نامه باندې یادېږي یا موږ تاسې په پښتو کې دغه ورته وایو اوسط ورته وایو صحیح دی دوهم چې دی د میډیان په نامه باندې یادېږي او دریم چې دی د موډ په نامه باندې یادېږي مین موډ او میډیان چې دی یا د دې څخه وروسته پرسنټ دغه کوارټیل پکښې کې دی ډیسایل پکښې کې دی او پرسنټایل پکښې کې دی دا د معلوماتو منځني حدودو ته ویل کېږي ځینې د معلوماتو منځني حدود د تعداد په حساب باندې ځینې د ځای په حساب باندې او ځینې د هغوی د تکرار په حساب باندې چې څونه ډېر تکرار شوی دی یو حد که چیرې زه دوه ګروپه په نظر کې ونیسم مثلا دا ا ګروپ دی او دا مثلا بی ګروپ دی تاسو دا فکر وکړئ دغه ټوټل تقریبا دا 10 کسه او تاسو فکر وکړئ چې دا 10 کسه یاست تاسو دغه فکر وکړئ چې تاسو هم 10 کسه یاست دا طرف هم 10 کسه دی دا طرف هم 10 کسه دی دا د ا کمپنۍ په نامه باندې یادېږي دا د بی کمپنۍ په نامه باندې یادېږي په دې کمپنۍ کې هم یو پوزیشن اعلان شوی دی د کار دپاره اعلان یې کړی دی یو نفر یې پکار دی او په دې کمپنۍ کې هم یو نفر پکار دی د دغه کمپنۍ د خلکو د معاشاتو اوسط چې دی 15000 افغانۍ دی د ا کمپنۍ د معاشاتو اوسط چې دی څو دی 15000 افغانۍ دی دا هم 15000 او د بی کمپنۍ د معاشاتو اوسط چې دی مثلا 8000 افغانۍ دی د معاشاتو اوسط مثال صحیح دی اوس که چیرې په دې کمپنۍ کې هم پوزیشن اعلان شوی او په دې کمپنۍ کې هم پوزیشن اعلان شوی صحیح دی په دواړو وختو کې زه به کومې کمپنۍ ته ډېر زور وایم چې زه اپلای ورته وکړم دغه د 15000 چې معاش دی و دې ته معاش 15000 نه دی اوسط یې 15000 دی اوسط 15000 دی دا معنی چې یعنی د دغه هر امپلایي یا د دغه هر کارګر معاش باندې دغه کې تاثیر لري او اوس کانسپټ کوم یو وخت چې اوسط څه دی یا مین څه دی نو اوسط چې دی اوسط ودا شي ته وایي بل که چیرې زه مثلا په دې ځای کې دم 15 دم لس دم 15 دم شل دم مثلا 15 مثال که زه غواړم چې د دغه معلوماتو اوسط پیدا کړم اوسط اصلا دا د دغه معلومات لپاره تقریبا یو ریپرزنټیټیو دی نماینده دی د دغه معلومات لپاره یو نماینده دی نو د دې لپاره چې زه د دې اوسط پیدا کړم مثلا x بار دا مساوي کېږي په سمیشن ایکس آی تقسیم پر n باندې ایکس آی چې دی دغه هر حد ته ایکس آی ویل کېږي صحیح دی
او n چې دی د دوی تعداد دی نو 15 جمع لس دی 15 15 جمع 15 دی 10 10 جمع شل دی 50 50 دی 15 دا مساوي کیږي په 15 تقسیم پر څو باندې تقسیم پر 15 باندې یا 1 2 3 4 15 د دوی پر تعداد باندې نو اوسط یې مساوي کیږي په څو باندې په ولس دا هم اوسط یې مساوي کیږي په ولس باندې دغه ولس چې څو یا د ولس حد دا د دغه معلوماتو یو نماینده دی چې ماته راکړي یا د دغه معلوماتو یو منځنی حد دی چې ماته راکړي سیدی و دې ته موږ تاسې اوسط وایو نو که چیرې معلومات پر دا رقم باندې و چې فقط یوازې دغه یې درکړي و تعداد یې درکړي و مثال ښه بل دغه دا دی چې ستاسو دغه د نمراتو اوسط چې راباسي ستاسو د نمراتو اوسط راباسي دا رقم چې شپږ مضمونه دي د شپږو مضامینو نمرې ټوله سره جمع کوي پر شپږ باندې تقسیموي تېر به نه یم څه یم ښه د شپږو مضامینو نمرې راباسي پر شپږ باندې تقسیموي دا د معاشات دا د نمرو اوسط شو په دې باندې په مسر خلاصیږي ښه دا که چیرې معلومات ډسکریټ معلومات و موږ تاسو کولی چې اوسط یې پر دې شکل باندې پیدا کړو یا په دې ډول باندې پیدا کړو که چیرې معلومات دا رقم و چې کلاسونه یې درکړي وه کلاس مثلا دیم 15 دیم مثلا 28 دیم مثلا 11 14 دیم مثلا مثال دیم 10 او په دې ځای کې مثلا فریکونسیانې درکړي دي دا کلاس چې دی دا اوپن اند کلاس دی په دې ځای کې اپر لیمیټ او لوور لیمیټ یې نه دی درکړي پر دا رقم باندې معلومات درکړي دي صحیح او فریکونسیانې درکړي دي فریکونسیانې مثلا دا 3 دی دا مثلا 4 دی دا 15 دی دا مثلا 6 دی دا مثلا 2 دی دا فریکونسیان دي فریکونسیان څخه هدف دا دی چې په ټولو کې چې دغه نمبر څو وار تکرار شوی دی اصلا په معلوماتو کې او که چیرې معلومات پر دې ډول باندې درکول شوي وه او تاسو غواړئ چې اوسط یې پیدا کړئ د دې لپاره بیا اوسط مساوي کېږي په اکس بار مساوي کېږي په سمیشن اف آی اکس آی تقسیم پر لوی ان باندې په دې ځای کې اف آی چې دی اف آی دا د فریکونسیو دغه دی د فریکونسیو حدود دی صحیح او اکس آی چې دی دا دغه کلاسو حدود دی دغه کلاسونه نو دغه فورمول ته ان چې بیا دی دا دغه ټوله فریکونسیو مجموعه ده دا کالم چې دی دغه د اف چې ما ورته لیکلی دی دا د چیش کالم دی د فریکونسیو کالم دی که چیرې اف آی زه ونیسمه اف آی دام کېدای سي دام کېدای سي دام کېدای سي د آی څخه هدف دا دی چې د یوه څخه تر آی پورې دی والیو اخلي د دې لپاره چې د دا ډول معلوماتو اوسط موږ تاسو پیدا کړو دغه فورمول ته په کتلو سره ډېر اسانه پیدا کېږي اول وار یې سمیشن اف آی اکس آی پیدا کوو د دې لپاره راځو دغه ساحه چې ده دا کلاس چې دی دا مو اکس آی کالم دی او دغه ساحه چې مو ده دا مو د اف آی کالم دی صحیح نو اف آی اکس آی دا یو بل کالم موږ تاسو جوړوو په خپل دغه باندې دغه د رویې څخه جوړوو دغه معلومات د رویې څخه اف آی اکس آی دا معنی چې یعنې اف ضرب دا صحیح 3 ضرب 15 دا څو دا هم 15 بیا 4 ضرب 28 دا هم 112 ورپسې 15 ضرب 1 دا هم 1.5 دا هم 1.55 دا هم 1.55 شپږ ضرب 4 دی شپږ درې اته ده شپږ 4 40 دا هم 204 2 ضرب 10 دا څو دا هم 4 بیا ورپسې د دې څخه وروسته 3 جمع 4 دا هم 9 جمع 15 دا څو دا هم 9 دا هم 12 دا هم 18 دا هم 10 دا هم 10 صحیح او د دې مجموعه څو کېږي 15 جمع 112 جمع 155 یو څوک جمع کوي څو د شپږ نو د دې لپاره چې د دې اوسط پیدا کو بر اوسط یې بره مساوي کېږي په اکس بار دا مساوي کېږي په 600 تقسیم پر 10 باندې دا مساوي کېږي په څو باندې یعنی دغه فورموله څخه موږ تاسو استفاده کوو د دې فورموله څخه صحیح دی ان چې دغه ان دا ټوټل دغه فریکونسیو مجموعه وه اف آی اکس آی چې وو دا سمیشن یې دا دغه مجموعه وه چې اف آی اکس آی موږ تاسو نوی کالم جوړ کړئ
تقسیم پر شل باندې دا مساوي کېږي په څو؟ دا هم 1 نو د دې اوسط مساوي کېږي په 1 باندې. بل دریم مثال که چیرې معلومات دا رقم راکول شوي وه چې هغه کلاسونه یې اپر لیمیټ او لور لیمیټ ولري، د هغه دپاره څه رقم کولی شو چې موږ تاسې اوسط پیدا کړو. صحیح دی؟ د دې ډول معلوماتو د اوسط د پیدا کولو دپاره فورمول یې عینا هغه مخکنی فورمول چې مو نوشته کړئ، اوسط یې مساوي کېږي په سمیشن اف آی ایکس آی تقسیم پر لوی ان باندې. دا به زه یې وارې حل کړم برای بیا تاسو نوشته کړئ. سمه ده؟ موږ ته په دې ځای کې کلاسونه دا رقم کلاسونه راکړي دي چې هغه هم لور لیمیټ لري او هم اپر لیمیټ لري. د دې لپاره موږ تاسو راځو اول کار چې مو دی هغه کلاس مارک پیدا کوو. کلاس مارک یا د کلاس منځنی حد. نو راځو په دې ځای کې یو بل کالم جوړوم د کلاس مارک په نوم باندې او یا هم دا د ایکس آی په نوم باندې نومولی شم. کلاس مارک چې پیدا کوم 10 جمع 0 مساوي کېږي په څو؟ 10 باندې کېږي 10 تقسیم پر 2 باندې څو کېږي؟ 15. نو 15 چې دی د دې اول کلاس کلاس مارک دی. صحیح دی؟ ورپسې 10 جمع 10 د 10 تقسیم پر 2 باندې څو کېږي؟ 15. نو 15 د دوی دوه منځنی حد دی. صحیح دی؟ ورپسې دا ترتیب ته که چیرې موږ تاسو وګورو د 10 څخه تر 20 پورې د 10 څخه تر 2 پورې 10 فرق دی او د 15 څخه تر 15 پورې هم 10 فرق دی. نو کولی شو چې دا هغه ډایرکټ نوشته کړو چې څو؟ 25 او کولی شو چې دا نوشته کړو چې 15 نوشته کړو. صحیح؟ ورپسې په دې ځای کې د اف آی ایکس آی کالم پیدا کړو. دا کالم چې پیدا کړو 3 ضرب 15 دیم 15 4 ضرب 15 دا هم 18 6 ضرب 25 دا هم 150 و ضرب 15 دا هم و درې 21 و 15 دا هم 215 و دا هم 215. د دې ټوټل مساوي کېږي په څو باندې؟ 15 جمع 18 دا هم 15 جمع 150 دا هم 215 215 دا هم 400 او د دې مجموعه د ان چې دی د غټ ان مجموعه دا مساوي کېږي په 0 باندې. نو اوسط یې مساوي کېږي په 400 تقسیم پر 0 باندې دا هم 23.5. نو دا اوسط شو. ګوره دا کلاس ډول د هغه کلاس سره فرق درلودی که نه درلودی؟ فرق چې درلودی د دغه دپاره موږ مجبور یو چې موږ تاسې کلاس مارک باید پیدا کړو. که چیرې کلاس مارک ونه لرو، مثال کلاس مارک ته نه لرې، دغه 15 چې دی دغه 3 د فریکونسي دا ته به په دغو عدد کې په کم یو کې ضربه چې ته اوسط پیدا کړې. ته مجبور یې چې اول بیا منځنی حد پیدا کړې و بیا دا ضرب هغه منځنی حد د چا سر نوس په خلاص دا رخچه ده چې پر سر ده و په کم ځای سر نوس خلاص په دا 0 باندې کم 0 باندې سر نوس خلاص دغه مجموعه خدا د ان مجموعه مساوي کېږي په 0 باندې 400 په دغه ځای بیا اوس سر نوس خلاص 400 خو د دغه شانو مجموعه ده. ګورئ ما درته ویل مال که چیرې کلاس دا رقم راکول سوی وي چې هغه اوپن ان کلاس وي د هغه دپاره ضرورت نشته چې موږ تاسو کلاس مارک پیدا کړو یا د کلاس منځنی حد پیدا کړو. په دې ځای کې دا کلاس د 0 څخه شروع کېږي تر 10 پورې، د 10 څخه شروع کېږي تر 20 پورې، د 20 څخه شروع کېږي تر 10 پورې، د 10 څخه شروع کېږي تر 40 پورې. او فریکونسي د هر کلاس لپاره راکړې ده چې 3 ده 4 ده 6 ده 7 ده. اوس که چیرې زه غواړم چې د دې اوسط پیدا کړم دغه 3 زه باید په 10 کې ضرب کړم که په 0 کې ضرب کړم. د دغه شي د پیدا کولو لپاره ما د دوی دوه منځنی حد پیدا کړي. منځنی حد یې مساوي کېږي په 15 باندې، د دې دوه منځنی حد مساوي کېږي په 15 باندې، د دې منځنی حد مساوي کېږي په 25 باندې، دغه په 15 باندې بیا 3 ضرب 15 مساوي کېږي په 15 باندې، 4 ضرب 15 مساوي کېږي په 18 باندې، 6 ضرب 15 مساوي کېږي په 1.5 باندې او 9 ضرب 15 مساوي کېږي په 215 باندې. ټوټل مساوي کېږي په 400 باندې، 400 تقسیم پر 0 باندې مساوي کېږي په 23.5 باندې. بل څوک پوښتنه لري؟ بل پوښتنه خو نشته. او ما یو 2 سواله کوم نشته کړل کورنۍ کار باندې هغه در کوم
دا یو سوال دی. اوس دا سوال چې دی دا انکلوزیو ټایپ دی. د دې لپاره چې تاسو یې دغه پیدا کړئ اول چې اوسط یې پیدا کړئ د دې لپاره تاسو اول باید دا ایکسکلوزیو ټایپ ته واړوئ. ایکسکلوزیو ټایپ ته چې اړوئ د دغه دوو ترمنځ د 14 او 15 ترمنځ فرق پیدا کړئ. اول فرق یې مساوي کېږي په یو باندې، یو تقسیم پر دوه باندې کوي. 0.5 0.5 د دې سره جمع کوي، د دې سره منفي کوي، د دې سره جمع کوي، د دې سره منفي کوي. یعنی اول دی باید چې ایکسکلوزیو ټایپ ته واوړي، وروسته بیا اوسط پیدا کوي. صحیح دی؟ دا یو سوال. ورپسې دوهم سوال چې دی دا هم دا دوهم سوال. صحیح دی؟ ورپسې دریم سوال 1901 دی. ته نیوې دا رقم نوشته که